وایي ګوره څه بلند مقام دی د اخلاص چې جهان واړه غلام دی د اخلاص. نن د اخلاص په اهمیت باندې خبرې کوو، په دې پوهوو چې اخلاص په شریعت کې څه معنا لري. زړه کې اخلاص یې کش کې چې نن مې یو 10 نفرو ته خیرات صدقه ورکړې، بله سر، لیکن دا اراده په زړه کې وکړي خو ویې نه کړي، خداوند متعال ده ته مکمله نیکي ولیکي. نوې خبره به وي د بعضو لیدونکو دپاره چې په عباداتو کې اخلاص هم ضروري دی. چې څوک په دې خاطر جهاد کوي چې کلمه د الله لوړه شي، کلمه د الله اوچته شي، دا د الله په لار کې دی، دا نور یو هم نه دی. چېرته اخلاص نه وي په دې اجر مسلمان ته ورکول کېږي که نه؟ شیطان ډېر خفه شو، وایي الله ته زما د ستا په ذات قسمي، زما د ستا په ذات قسمي چې دا ستا بندګان به یو مانه جوړ پاتې نه شي، ټول به ګمراه کړم. نو وایي که لاړ نه شم نه راځي، که یې خښ نه کړم نه مې خوښوي، که واده ته یې ور نه شم راته نه راځي. دغسې پالل، دغه خپلولي پالل، دغه دوستي پالل، آیا دا په هغه صله رحمۍ کې راځي کوم چې موږ ته شریعت ښودلي چې په دې کې اجر دی؟ دغه خپلولي، دغه دوستي هېڅ د الله د رضا لپاره نه ده او د الله په دربار کې منظوره نه ده. حج دی، لکونه روپۍ مصرفېږي، بیا لکونه په خیراتونو مصرفېږي. همدارنګه مونځ هم اسانه عبادت نه دی، په څوک چې نشي کولی هغې ته هغلته معلومیږي څونه سخت دی. همدغسې ټول عبادات، هغه که روژه ده او که ورسره نور عبادات دي، چې اخلاص پکې نه وي قبلیږي؟ الله وایي دا یو د خدای زما دپاره نه دی، هغه څوک زما د رضا دپاره دی چې هغه د کلمه د الله اوچته چې په دې خاطر غذا کوي، جنګ کوي، لتکونه کلمة الله هي العلیا. نو کېدای شي سره پوښتنه چې اوس دا اخلاص څه شی دی چې موږ دې سره یو ځای کړو او عبادات مو قبول شي؟ که د ځمکې نه اسمان ته ختل ګران دي، دا سفر په یو ګام دی د اخلاص، که نه؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو په اخلاص باندې خبرې کوو. اخلاص له نوم سره به موږ او تاسو اشنا یو، کیدای شي بعضې لیدونکي داسې وي چې د اخلاص له نوم سره اشنا نه وي. نن د اخلاص په اهمیت باندې خبرې کوو، په دې پوهوو چې اخلاص په شریعت کې څه معنا لري، دا کوم داسې یو عمل دی، بیا دغه عمل چې اخلاص دی په معاملاتو کې څومره مهم او ضروري دی. همدارنګه بغیر له اخلاصه عبادت قبلیږي که نه؟ راځئ نوې خبره به وي د بعضو لیدونکو دپاره چې په عباداتو کې اخلاص هم ضروري دی. په دې باندې خبرې کوو چې په ذکر و فکر کې بیا اخلاص څومره مهم دی. که چېرته اخلاص نه وي په دې اجر مسلمان ته ورکول کېږي که نه؟ بغیر له اخلاصه دوستی، خپلولي او انډیوالي سرته رسیږي که نه؟ او که په دوستۍ کې اخلاص نه وي پایله او نتیجه به څه وي؟ د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشه. جناب سره صاحب تاسو ته او ستاسې د چینل ټولو کارکوونکو ته، لیدونکو ته، اورېدونکو ته او زموږ استاذ ټولو مینوال ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب، زه اوس اول نه یادونه کوم، ډېرې پوښتنې موږ ته راځي او راغلي دي او هر لیدونکی په تاسو پټ پټ سلامونه وایي. نو د ټولو لیدونکو په نمایندګۍ به هم دا اوس دغه یو ځل سلامونه درته قبول کړه. ټولو ته وعلیکم السلام وعلیهم وعلیک السلام وایم. ډېره مننه شیخ. الله دې خوشحاله لري. شیخ صاحب، راځو لومړی له دې پیلوو چې اخلاص موږ وپېژنو چې د شریعت له مخې اخلاص څه ته وایي او بیا څومره اهمیت لري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول څه بلند مقام دی د اخلاص
چې جهان واړه غلام دی د اخلاص. بله. که د ځمکې نه اسمان ته ختل ګران دي، دا سفر په یوه ګام دی د اخلاص. ماشاءالله. او بې اخلاصه حلاوت د اسلام نشته. بې اخلاصه حلاوت د اسلام نشته. که اسلام دی خو اسلام دی د اخلاص. او مخلصان یې کړه خبر د علم غیبه. بله. دا همه واړه الهام دی د اخلاص. او د رحمان کلام په دې سبب شیرین دی چې هر کلام دی د اخلاص. سبحان الله. اخلاص جناب سیرت صاحب خداوند متعال دی زمونږ او ستاسې په اعمالو کې، په اقوالو کې، په احوالو کې، هغه احوال چې او اعمال چې ښکاره دي خو په دې ټولو کې د الله پاک اخلاص پیدا کړي. آمین. اخلاص څه معنا؟ اخلاص دا معنا چې انسان په خپل قول او په خپل عمل باندې بله صاحب ان ینوي بقوله وعمله وجه الله تعالی، چې په خپل وینا باندې په خپل عمل باندې خالص د الله د رضا نیت وکړي چې الله راضي شي. لا ثناء الناس، د خلکو ثنا نه. ان یو کار چې کوي په دې خاطر نه کوي چې خلک موږ ته ښه خلک وایي، بلکې د الله د رضا دپاره وکړي. دې ته ویل کېږي اخلاص. اخلاص باره کې خداوند متعال ډېر آیاتونه نازل کړي دي. یو په دې کې دا دی چې خداوند کریم فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. وایي د خلکو ته امر نه دی شوی مګر په دې ول امر شوی چې خالص د الله بندگی وکړي. ليعبدوا الله چې د بندگی د الله وکړي او سره کوم بندگی وکړي. مخلصین له الدین، خالص کوونکي دی الله له د دین. او حنفاء، مایلی د ټولو ادیانو باطلو نه حق دین ته. دې ته مایلی، دې ته کېږي اخلاص. او قرآن کریم کې الله فرمایي دا موږ ته چې قربانۍ کوو، الله وایي لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. هېڅکله الله ته وایي هېڅکله الله ته ستاسې د قربانۍ غوینې او غوښې نه رسیږي، لیکن یناله التقوی منکم، لیکن ستاسې هغه اخلاص الله ته رسي. تقوا نه مراد ته اخلاص او نیت دی. ستاسې نیت الله ته معتبر دی. و ته چې قرباني کوې که په دې نیت د قرباني وکړه چې خدای نخواسته د غوښې دپاره قرباني کوم. وایي که 2 کسانو کې یو کس داسې راغی چې د هغې نیت دا و که نه چې دا زما قرباني په دې خاطر کومه چې کاکا زوی مې کړي، ماما مې کړي، تر زامنو مې کړي، پوه نه شوې. او دا مشکل موږ کې شته دی. خدای دې موږ تاسو نظرونه نه وباسي. آمین. نو که یو نیت پکې د غوښې دپاره و، الله ته ټول عمل څه کېږي؟ دا ټول د خلق د 2 کسانو قرباني باطل شو. وایي نتیجه تابع د خسر زدي. دا بې ادبي د ما داسې مثال لري لکه یوه غاټه چاټۍ اوبه دي، خو ډېرې اوبه دي. بې ادبي د ما په دې کې یو څاڅکی ادرار واچي، نو هغه غونډې اوبه څه شي؟ ګنده شي. اخلاص چې په یو عمل کې الله ته منظور نه دی، چې یو عمل د الله د رضا لپاره نه الله ته منظور نه دی. دی وجه نه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا حدیث ټول محدثین د خپلو کتابونو په اول کې راوړي چې انما الاعمال بالنیات. دارومدار د اعمالو په نیتونو باندې دی. و انما لكل امرئ ما نوى. او بېشکه هر انسان دپاره، هر سړي دپاره هر هغه څه دي چې نیت یې کړی. مثلا یو سړی په دې خاطر هجرت کوي که نه، دا خپل وطن پرېږدي. هجرت څه معنی؟ د وطن پرېښودل. وطن په دې خاطر پرېږدي چې هلته لاړ شم امریکا ته، جرمني ته، جاپان ته پیسې وګټم. یو سړی په دې خاطر خپل وطن پرېږدي چې زه الله راضي شي دا خپل دین څنګه وساتم که نه. نبي علیه السلام فرمایي چې و انما لکل امرئ ما نوى. هر سړي دپاره هر هغه څه دي چې نیت یې کړی. نو فمن کانت هجرته الی الله ورسوله. هر هغه څوک چې د هغه هجرت الله او رسول دپاره فهجرته الی الله ورسوله، د هغه هجرت د الله په دربار کې او د رسول په دربار کې قبول او منظور دی. ومن کانت هجرته الی دنیا او یصیبها او امرأة ینکحها او یتزوجها فهجرته الی ما هاجر الیه متفق علیه. که څوک په دې خاطر ځي، اکثر د ځوانان په دې خاطر ځي چې لکه امریکا کې عایشي ده او فحاشي ده او جرمني کې او که نه، په دې خاطر دې نه ځي. نه، په دې خاطر که لاړ شي چې هلته زه مزدوري وکړم، دلته مزدوري نشته که نه، هلته مزدوري وکړم ځان ته حلال رزق وګټم، متوجې. او هغه زه د خپل هیواد ته راولېږم. مسکینانو ته ډېر داسې ورونه شته دی چې په هیواد نه بهر دي، لیکن هغوی هلته چې کوم کار کوي جناب سیرت صاحب کار هم کوي، لیکن خپل ځان ته نفقه پیدا کوي.
دلته د غریبو افغانانو د غم ورسره ډېری مسلمانان دا کار کوي او هغه د اشرف خانې دي اکثر اشرف خانې دا فعال ساتي وایي دلته چې دا دواګانې چندا چې خپلو منځو کې پیسې راجمع کوي یو ټولنه جوړه کړي راځي پیسې واچو دا ډار شو مستاسو ته خو معلومه چې غریب دی هلته دا پیسې ولي ګوره دلته د غرباو هغه غم ورسره د فقیرانو غم ورسره که نه نو دلته هغه خلک پیري هغه د هغې نه خلک لږ پیسې اخلي هغه د اشرف خانو والا نو د هغه مشکل څه مشکل حل شي که نه نو په هر کار کې چې دی د الله د رضا لپاره نیت کول او د الله د رضا لپاره کول دې ته ویل کېږي اخلاص حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو قوم به راشي اخر کې یغزو قوم یغزو جیش الکعبه قصب وکړي یو قوم د ورانولو د کعبې او اکثره حدیث کې دا یمن نه را پیدا شي یمن نه راشي داسې خلک به وي چې را روان به شي وایي فاذا کانوا ببیضاء من الارض هر کله چې یو بیبان د ځمکې ته راورسي یخسف باولهم واخرهم اول او اخر به ټول الله غرق کړي دا خلک به چا پسې را روان دي د کعبې د ورانولو پسې لیکن د دوی به اول نه اخره په دا ټول لښکر په ځمکه کې الله پاک ډوب کړي متوجي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي خدای پیغمبره دې خو به داسې خلک چې باچا په زور راوستي او هغه خلک چې د کعبې د ورانولو لپاره نه راغلي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل سیده خداوند متعال به اول او آخر د خلک ټول غرق کړي که نه بس د قیامت کې ثم یبعثون علی نیاتهم متفق علیه بیا به خپل نیتونه قیامت کې راپورته کړي یعنې که د چا دا نیت نه چې کعبه ورانومه هغه خلکو کې نه حسابېږي چې کوم د کعبې د ورانولو په سر راغلي او دا کعبه جناب سیره سي مبارکه اوس خو جوړه ده که نه او الله پاک پکې څومره غیرت کړی دی ابرهه یې هلاک کړه که نه او ډېر قومونه پرې نور هم هلاکېږي او الله په قرآن شریف فرمایي که نه ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم چا چې په دې کعبه شریفه کې په حرم شریف کې یو اراده د بدۍ وکړه الحاد کجروي وکړه که نه نو الله وایي په ظلم سره وایي موږ به دردناک عذاب ورکړو خو داسې وخت به راشي دا کعبه شریفه نه ده دا به یو حبشي د حبشو نه راشي حبشي به له حبشو نه راشي دا کعبه مبارکه بندي لښکر به ورسره ټوله به ورانه کړي او پوه شي لوټې لوټې به یې کړي او دا ټول به سمندر کې گزار کړي او د دې کعبې له سره زر د بیخ کړي دا به ځان ته راوباسي دلته به علما دا اعتراض کوي چې د کعبې په سر خو الله پاک ډېر قومونه هلاک کړي ابرهه هلاک کړه هلته خو هېڅ څه نه و لښکر د اسمان نه پسې راولېږه توتکۍ که نه ترمیهم بحجارة من سجیل اوس هم څومره ډېرې دي توتکیانې هلته په لکونو دي په لکونو دي که نه یو معاشر کې ما وایي چې مالپاس په سر لښکر لري خلک یې تماشا کوي دا د ابابیل مرغان ذکر د مولا کوي ماتې ابرهه کړلو زر شلو مرداله ماتې ابرهه کړلو زر شلو مرداله تا ځنې قربان شمه و پروردګاره څومره کعبه لري ډېره مزېداره تا ځنې قربان شمه و پروردګاره یو شعر ما جوړ کړی حرم شریف کې ناست وم په کعبه شریفه کې نو جناب سیرت صاحب دې باندې علما اعتراض کوي چې دا ولې دا قومونه چې دا پې الله هلاک کړي دغه بیا ولې نه هلاکوي نو بیا جواب دا کړی چې هر کله د کعبې شرافت د کعبې کرامت د کعبې شریفې عظمت د هغې حرمت د خلکو د زړونو نه ووځي په خپله به بیا الله پې غیرت پرېږدي د الله چې غیرت کړي هغه مشرکانو د شرک په حالت کې چې وو هم د کعبې باندې بې غیرت کوو متوجي لیکن داسې خلک به راشي چې بیا بې غیرت په کعبې پرېږدي نو الله پاک د خلکو غیرت ته وګوري که نه بې غیرتۍ ته ایسته په کعبه څه شي ورانه شي او دا د قیامت په علامو کې یو علامه ده چې د کعبې حقیقت به څه شي اسمان ته پورته کېږي دا اوږده کیسه ده خبره زموږ ستاسو په اخلاص کې ده جابر بن عبدالله صاحب روایت کوي چې وایي کنا مع النبي صلی الله علیه وسلم موږ پیغمبر علیه السلام سره مبارک سره وو په یو غزا کې وی ویل ان بالمدینه لرجالا مدینه منوره کې داسې کسان شته دی داسې کسان شته ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وی مدینه منوره کې داسې کسان دي چې تاسې هر کله تک کوئ او یا تاسې یو کنده باندې ورځئ هغوی تاسو سره دي هغوی تاسو سره
ملګري دي اجر کې تاسو سره شریک دي. خو چې اجر کې شریک دي اول شریک دي ځکه د هغوی زړه تاسو سره دی. حبسهم المرض هغوی مرض بند کړي دي. او حدیث کې راځي الا شرکوکم فی الاجر رواه مسلم. هغوی تاسو سره په اجر کې شریک دي ځکه نیت یې څه دی تاسو سره جهاد دی اخلاص لري ډېر اخلاص دی. ډېر خلک دا شته دی چې موږ او تاسو بعضې خلک ضعیفان دي که نه هغه نشي کولی چې د خدای په لار کې جهاد ته لاړ شي لیکن نیت یې د مجاهدینو سره جناب سره صاحب یو کتاب کې دا واقع لیکلی وایي په یو ځای کې مجاهدینو فتح وکړه. یو سړی و چې مور او پلار حق کړی و. مور او پلار دواړه څه حق کړی و چې مور او پلار یې حق کې خدای نه بخي ځکه الله فرمایي چې وروسته زما د بندګۍ نه د مور او پلار حق دی. وایي په یو ځای کې مجاهدینو فتح وکړه کامیاب شو مجاهدین کامیاب شو. وایي دا پرې خوشحاله شو. چا خوب کې ولیده وایي چې الله څه معامله در سره وکړه. ویل الله پاک وبخلم. وایي ته خو مور او پلار حق کړی وې. ویل د بخلو نه ومه که نه صرف په یو ځای کې مجاهدینو فتح وکړه او نو زما زړه چې دی په دې خوشحاله شو چې خدای شکر دی. او ما ویل کاشکې دو سره ځم وی. وایي خدای پاک په هغه نیت څه کړه د مور پلار هغه نافرماني بېرته وبخله او خداوند یې متعالی وبخلم. یعنې مطلق په نیت باندې په اخلاص باندې د اخلاص دی که نه. اوس موږ او تاسو دلته ناست یو لیکن داسې خلک کورونه شته دی چې هغه به زموږ او ستاسو نه بل وطن کې امریکا کې به ناست جرمني کې به لندن کې به فرانسه کې به که نه نور هېوادونه کې دي لیکن هغوی به دا کش کې چې موږ داسې مولوي صاحب سره ناست وي دې محفل کې لیکن دغه هلته چې ناست دی دا زموږ او ستاسې محفل اوري دا هم د الله د رضا دپاره اوري. هدف او غرض یې دا دی زما او ستا غرض دا دی هدف چې موږ او تاسو دا دین خلکو ته ورسوو او د هغې خلکو غرض دی چېرې موږ دا دین واورو اخلاص لري نو دې اخلاص کې موږ تاسو سره څه دي خلک شریک دي. نو خداوند متعال زموږ او ستاسو ټول اعمال افعال اقوال احوال د زړه هغې ته وایي که نه ټول د الله خپل رضا دپاره وګرځوي چې رضا د الله پکې نه الله ته هغه عمل بیخي منظور نه دی. جناب سیرت صاحب حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایل ان الله لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. خدای ستا جسم ته نه ګوري ستاسو جسمونو ته الله نه ګوري ستاسو صورتونو ته نه ګوري. دا جسمونه چې غټ غټي قوي الله دې د صورت ته ستاسو الله نه ګوري. ولا الى صورکم ستاسو جسم ته نه ګوري ستاسو صورت ته نه ګوري. څومره ښایسته یې څومره ښکلی څومره زیبا یې دې ته نه ګوري الله پاک څه ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رواه مسلم. لیکن ستاسو اعمالو ته او ستاسو زړونو ته الله ګوري چې ستاسو زړه څنګه دی زړه کې د اخلاص شته که نشته زړه کې د الله رضا شته که نشته. متوجه. حضرت ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه د حدیث راوي دی وایي چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرجل یقاتل شجاعة. د خدای د پیغمبر نه پوښتنه وشوه د یو سړي باره کې چې هغه جنګ د شجاعت دپاره کوي چې زه بهادر یم او زه ډېر قوي یم او خلک راله قوي انسان وایي. یو دا کس بل یو سړی دی هغه په دې خاطر جنګ کوي چې زه د قومیت دپاره جنګ کوي. چا دپاره؟ خپل قوم ته خپل قوم چې د قوم نوم را باندې پورته شي که نه عصبیت چې ورته وایي. بل سړی په دې خاطر جهاد کوي چې خلک راله ښه بهادر وي شجاع وي ریا دپاره کوي مجاهد راته وایي. ایو ذلک فی سبیل الله دوی نه کم یو د الله پاک په لار کې دی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا فهو فی سبیل الله متفق علیه. هر هغه څوک چې دا یو د خدای رضا لپاره دی. د خدای پیغمبر ته جواب ورکړه چې څوک په دې خاطر جهاد کوي چې کلمه د الله لوړه شي کلمه د الله اوچته شي دا د الله په لار کې دی. دا نور یوم نه دی. د جنګونه د خلکو د قومي جنګونه متوجه دارنګه د شجاعت جنگونه د ریا جنگونه الله ته معتبر نه دي. الله ته د الله رضا جنگ معتبر دي چې د الله کلمه لوړه شي. بله سر. او نیت د شی د جناب سیرت صاحب نیت نه دی د اخلاص خو نیت پر تعلق لري. اخلاص کوم ځای کې دی؟ زړه کې دی. حضرت ابي بکر نفیع بن حارث ثقفي سے فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل اذا التقى المسلمان بسيفيهما هر کله که دو مسلمانانو سره تور راوباسي یو بل سره مخامخ شي نو فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار
قاتل بم په دوزخ کې، مقتول بم په دوزخ کې. بله اصحاب کرامو پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه د خدای پیغمبره قاتل خو ځکه دوزخ ته چې هغه سړی مړ کړ، فما بال المقتول، مقتول چې قتل شوی هغې څه ګناه ده؟ بله صحیح ده. قاتل خو ځکه دوزخ ته ځي چې ظلم یې وکړه، چې ظلم یې وکړه، او مقتول ولې ځي؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې انه کان حریصا علی قتل اخیه، هغه چې وایي چې امر شوی دی هغه هم حرصناک په قتل د مسلمان روس خواري کوله چې دا مړ خواري چې دا مړ کړي، خو دا پرې مخکې شو. نو مطلب دا زموږ او ستاسو هدف او غرض به دی چې ټول کارونه د چا دپاره وکړو؟ الله دپاره. اخلاص مو دا دی چې عمل او قول مو چا دپاره وي؟ د الله د رضا دپاره. جناب سیرت صاحب حضرت ابي هريره سے فرمایي ناشنا حدیث دی. بله صاحب وی پیغمبر علیه السلام فرمایل صلاة الرجل فی جماعت، مونږ سړي په جمع سره مونځ وکړي، تزید علی صلاته فی بیته، دا زیاتیږي د ده په مانځه نه هغه مونځ چې کور کې دا مونځ وکړي. سړی کور کې ځان ته مونځ کوي که نه، یو سړی مونځ کې بازار کې مونځ کوي، یو سړی په جماعت کې مونځ کوي. دا د مسجد چې مسجد کې مونځ کوي د دې انسان اجر چې دی دا څه د پاسه 15 درجې اوچت دی. دا یوازې نه دا جمع مونځ که نه. او دا ولې؟ وایي دا په دې خاطر چې یو کس د خلکو نه اودس وکړي او په ښه طریقه اودس وکړي، بیا جومات ته راشي، دا جومات ته چې راپاسېږي دا راپاسې مونځ چې مانځه ته روان یم که نه، مانځه دپاره راپاسېږي او اراده خاص د مانځه چې مونځ کوم، بل شي اراده نه وي، د مانځه اراده وي. وایي دا یو قدم نه ږدي، یو قدم چې دا کور نه را روان دی، مګر په هر قدم باندې الله پاک دله درجه اوچتوي، قدم درجه ورته اوچتوي. او بل دا چې په هر قدم باندې ګناه رځي او حتی يدخل المسجد، د جومات ته داخل شي، جومات په اخلاص راغی، په مینه راغی، په ښه نیت راغی، هر کله چې مسجد ته داخل شو دا په مانځه کې حساب دی. مانځه کې څه دی؟ حساب. تر څو پورې چې دا مونځ دله بند کړی دی، اوس امام نه دی راغلی او دا منتظر د مانځه ولاړ دی. متوجه؟ بعضې مقتدیان خو چې څنګه چې ساعت ته ګوري پوه نه شي، که امام یوه دقیقه وروسته شي که نه، خو دا خو ناوخته شو، دا خو وخت تېر شو، یوه دقیقه یوه ثانیه د الله د رضا لپاره په جومات کې کېناستی نه شي، مشکل یې ورته. متوجه؟ نو خلکو نه دا خواهش دی چې مسجد کې کښېنه، د الله ذکر کوه، ته چې د جومات کې ناست یې په مانځه کې یې، په مانځه کې تر څو پورې چې دې مونځ ته یې سر کړی ته په مانځه کې. او بل څه کار کوي؟ والملائکة یصلون علی احدکم، فرشتې دعا د رحمت یو تاسو ته کوي. یو کس چې جومات کې ناست دی که نه او د مانځه په انتظار دی، فرشتې ورسه کوي دعا د رحمت ورته کوي، دعا د رحمت ته کوي. مادام فی مجلسه الذي صلى فيه، تر څو پورې چې د هغه مجلس کې چې مونځ پکې کړی. متوجه؟ مونځ کړی او نور پکې ناست دی او ذکر کوي، د الله پاک نوم یادوي، دنیوي خبرې نه کوي. دا ملایکې څه وایي؟ څه دعا ورته کوي؟ اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب علیه. ای خدای رحم پې وکړي، خدای ګناهونه ورته معاف کړي، خدای توبه یې قبوله کړي. متوجه؟ خو ما لم یؤس فیه، تر څو پورې چې چاله په دې مسجد کې ضرر نه رسولی او څو پورې دنیوي خبرې پکې نه کړي. متفق علیه. نو دا د نیت خبره ده. ګوره نیت ناست دی، مونځ نه کوي، هسې د مانځه په انتظار ناست دی. یا یې مونځ وکړه خو چاله ضرر نه رسوي، دنیوي خبرې په مسجد کې نه کوي، د الله د رضا دپاره ناست دی چې الله راضي شي، ذکر کوي که نه. نو دا انسان الله پاک چې دی دې انسان باندې رحمت او فرشتې ورله مقرره کړي چې دله دعاګانې د خیر کوي. دا د اخلاص برکت دی. د چا برکت دی؟ اخلاص. ناشنا حدیث دا دی جناب سیرت صاحب، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د پیغمبر علیه السلام نه. وی پیغمبر علیه السلام د خپل رب نه روایت کوي، حدیث قدسی دی. وی الله پاک نیکۍ مو لیکلې، الله نیکۍ مو لیکلې او بدۍ مو لیکلې، بیا دا ټول ښکاره کړي چې دغه نیکۍ دی او دغه بدۍ دی. وی که څوک د یوې نیکۍ قصد وکړي، یوې نیکۍ قصد وکړي، هسې اراده وکړي چې نیکي کومه او وی نه کړي، اراده یې په زړه کې وکړي، اخلاص دی که نه، زړه کې اخلاص یې کش کړي چې نن مې یو 10 نفرو ته خیرات صدقه ورکړی، لیکن دا اراده په زړه کې وکړي خو وی نه کړي. خداوند متعال ده ته
مکمله نیکي ولیکي. سبحان الله. کړې نه ده. کړې نه ده، هسې نیت یې کړی، اخلاص دی که نه. او که چېرته وایي قصد نیکۍ وکړي چې نیکي کومه او بیا وکړي، رښتیا هم وکړي، عملي کړي، وایي کتبها الله 10 حسنات، الله پاک دته 10 نیکۍ لیکي. څو نیکۍ؟ 10. یې وکړه څو ورته لیکي؟ 10 ورته لیکي. نو او دا څه الی 700 ضعف اخلاص پورې خبره ده، 200 چنده پورې. یوه نیکي دې وکړه، الله 10 نیکۍ درله لیکي، د 10 نیکو ثواب درته لیکي. الی 700 ضعف 200 نیکو پورې. دا په وجه ستا په زړه کې اخلاص ډېر دی، ستا په زړه کې مینه ډېره ده که نه. نو دا د اخلاص برکت دی. اخلاص او بل دی بیا وایي الی اضعاف کثیره. نبي رسول الله مبارک وایي چې الله وایي الی اضعاف ډېر نورو چندونو ډېر هم ډېره، ځکه اخلاص په زړه کې ډېر. که چېرته یو انسان په بدۍ باندې قصد وکړي، خدای نخواسته د بدۍ نیت یې وکړي چې بدي کومه، وایي نه کړه، بدي قصد د بدۍ وکړه، وایي نه کړه، هم الله پاک د مکملې نیکۍ ثواب بیا ولیکي. قصد یې کړی د بدۍ خو وایي نه کړه، الله د مکملې نیکۍ ثواب ورته ولیکي. او که چا یو بدي وکړه، الله د یوې بدۍ مقابل کې یو بدي ورته لیکي. څومره مهربانه ذات دی، مهربانه ذات دی. نو الله جل شانه داسې مهربانه دی. کاشکې موږ او تاسې د اعمال د خالص د الله د رضا لپاره شي، که نه. بس لږ کار کوه خو خالص د الله رضا، اخلاص به کې پیدا کوه، اخلاص که نه. څوک ګوره څه بلند مقام دی د اخلاص، چې جهان واړه غلام دی د اخلاص. که د ځمکې نه اسمان ته ختل ګران دي، دا سفر په یوه ګام دی د اخلاص. او وی بې اخلاص حلاوت د اسلام نشته. حلاوت خوږوالی ته وایي، بې اخلاص حلاوت د اسلام نشته، خوږوالی نه لري اسلام. که اسلام دی خو اسلام دی د اخلاص. او وایي مخلصان یې کړه خبر د علم غیبه. رحمان بابا بیرته تشریح کوي د شعر چې علم غیب خاصه د الله پاک ده. وایي مخلصان یې کړه خبر د علم غیبه، وروسته خپله تشریح کوي دا هم وړ الهام دی د اخلاص، که نه. الهام مؤمن ته کېږي، متوجه. او په آخر کې وایي د رحمان کلام په دې سبب شیرین دی چې هر کلام دی د اخلاص. اخلاص چې دی دا یو ناشنا سره دی. وجه نه شیطان چې دی الله ته وایي، الله چې ولا شیطان د جنت نه ویسته چې وځه فخرج انک رجیم وان علیک لعنتي الی یوم الدین، زما جنت نه وځه، د قیامت د ورځې پورې په تا باندې لعنت دی. شیطان ډېر خفه شو، وایي الله ته زما د ستا په ذات قسمي، زما د ستا په ذات قسمي چې دا ستا بندګان به یو مانه جوړ پاتې نه شي، ټول به ګمراه کړم. خو آخر کې به ته وایي الا عبادک منهم المخلصین، ستا مخلص بندگان مانه پاتې شي. یعنې اخلاص کې دومره برکت دی چې شیطان په مخلص بنده وسه نه کېږي، زور یې پرې نه رسي. نو الله دې زموږ او ستاسې ناسته او ولاړه ټوله مخلصانو سره تېره کړي او پیدا کړي. شیخ صاحب یو پوښتنه، که ستاسو هم فکر یې په ټولنه کې، یعنې په دې خو زموږ ټول مسلمانان وروڼه خویندې پوهېږي چې په خپلولۍ پاللو، دوستۍ پاللو دکې اجر او ثواب دی، صله رحمي ده. خو په ټولنه کې بعضې داسې یو حالت رامنځته کېږي چې هر کار چې کوي د یو خپلوان کره که تګ راتګ کوي، که حتی جنازې ته یې ورځي، که پوښتنې ته یې ورځي، نو وایي که لاړ نه شم نه راځي، که یې خښ نه کړم نه مې خښوي، که واده ته یې ور نه شم راته نه راځي. دغسې پالل، دغه خپلولي پالل، دغه دوستي پالل، آیا دا په هغه صله رحمۍ کې راځي کوم چې موږ ته شریعت ښودلي چې په دې کې اجر دی؟ جناب سیرت صاحب، دا د الله د رضا لپاره چې یو کار نه وي، ظاهر کې مخکې ما حدیث ویو چې الله پاک ستاسې زړونو ته ګوري. که زړه کې دې دا وه چې د دې خاطر ځم چې الله پاک ما له صله رحمۍ امر کړی، عالم نه دی اورېدلي چې صله رحمي وپاله، او دا صله رحمي نه ده، دا دومره معتبر شی دی جناب سیرت صاحب. خو چې د الله رضا پکې، که د الله رضا پکې نه وي
همداسې ورځي که زما مړی ښخ که زه به یې مړی ښخ کړم که نه او که زما مړی ښخ نه کړه نن سبا زما مړی هم نه ښخوي که زما مړی ښخ نه کړه د هغې مړی هم نه ښخوم متوجه یعنې دا د دې رواج دپاره کوي رواج الله ته هېڅ معتبر نه دی هېڅ اهمیت الله ته نه لري متوجه وایي دا صله رحمي چې الله پیدا کړه یو دم د الله د بډوډې پورې ونښته دا حدیث د متشابهاتو نه دی وایي چې خدای پاکه تا باندې پناه غواړم وی خداوند متعال ورته وفرمایي چې ولې خفه کېږم ته نه خفه کېږې نه خوشحالېږې چې څوک تا په دنیا کې پالي زه به قیامت کې ځان سره وصل کوم او که څوک تا په دنیا کې قطع کوي نو قیامت کې به څه کوم زه به یې ټوټې کوم خپل ولي پالل ډېر بهترین شی دی خو زمونږ او ستاسې خپل ولي داسې ده اوس مثلا زما کور ته غیر محرم سړی راځي زما خورۍ زما محرم نه دی زما وراره دی زما محرم نه دی لیکن زه اوس د هغې محرم یم د هغې اولاد زما علمسي کېږي یا کړوسي کېږي که نه خو زما زه محرم که زه دا اوس که زه کور کې پرېږدم سبا ته زما کور کې نه پرېږدي خفه کېږي زه کور کې نه یم پرې خفه نه شوې خو دې شرط نه دا خبر نه دی شرط نه خبر نه دی چې دغه زما ماما زما کاکا دا خو شرعي محرم دی زما کور ته راتلی شي زه به نه ورځم که نه دې خلکو ته خل نه ګوري دغه خپل ولي دغه دوستي هېڅ د الله د رضا لپاره نه ده او د الله په دربار کې منظوره نه ده دې کې به برکت هم نه وي شیخ صاحب راځو یو بل پوښتنې او موضوع ته هغه دا چې عبادات موږ کوو مسلمانان یو مونځ کوو نفل کوو روژه نیسو څوک چې د زکات لایق وي زکات ورکوي حج کوي حج دی لکونه روپۍ مصرفېږي بیا لکونه په خیراتونو مصرفېږي همدارنګه مونځ هم اسانه عبادت نه دی په څوک چې نشي کولی هغې ته هغلته معلومیږي څونه سخت دی همدغسې ټول عبادات هغه که روژه ده او که ورسره نور عبادات دي چې اخلاص پکې نه وي قبلیږي هېڅ نه قبلیږي مخکې خبره ما وکړه که نه جنګ ګوره همغه جنګ و یو سړي جنګ کوه شجاعت دپاره یو بل سړي جنګ کوه ریا دپاره بل سړي جنګ کوه د خپل قوم دپاره الله وایي دا یو د خدای زما دپاره نه دی هغه څوک زما د رضا دپاره دی چې هغه د کلمه د الله اوچته چې په دې خاطر غذا کوي جنګ کوي لتكون کلمة الله هي العلیا چې د الله دین کلمه لوړه شي هغه زما د رضا لپاره شیخ صاحب اوس زموږ لیدونکي ګوري اوس ما دا پوښتنه وکړه نو دوی سره به دا سوالي چې په مانځه کې اخلاص نه حج زکات کې اخلاص نه روژه کې زکات اخلاص نه نفلو کې اخلاص نه قبول نه دی نو کېدای شي دوی سره پوښتنه وي چې اوس دا اخلاص څه شی دی چې موږ دې سره یو ځای کوو او عبادات مو قبول شي اخلاص دا دی چې ستا قول او ستا عمل صرف د الله د رضا دپاره څه مطلب حج کې په دې خاطر کې چې ما باندې فرض دی که نه الله را باندې فرض کړی په دې خاطر نه کوي چې خلک ما ته حاجي صاحب ووایي متوجه نو دغه سړی چې د الله د رضا لپاره حج ته روان شي او بیا مړم شي وایي چې په 2 قدمه عمر هم حاجي دی چا چې کړی د مکې په لورې نیت وي مطلق نیت وکړه او روان شه مړ شوې بس تا د قیامت د ورځې پورې حدیث کې راځي حج درته لیکل کېږي قیامت ته پورې هر کال چې حج راځي تا د حج الله پاک لیکي څه لپاره لیکي ستا نیت او د الله د رضا لپاره اراده دي او نیت دې خالص د الله د رضا لپاره او که نه د الله د رضا لپاره نه یې که نه او لاړې کعبې نه طوافونه کوه که نه وایي د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته ولې خر باجي نه شي په طواف خر د بیت الله نه دعوه که نه څه پیدا کوي چې د الله رضا د هدف نه او غرض نه جناب سیرت صاحب چې د هېڅ فایده ده دا عمل هېڅ فایده نه کوي که مونځ کې نبی علیه السلام فرمایي ډېر کله یو سړی مونځ کوي وهو یرایي د ریا کوي فقط اشرک دا شرک شو شرک یې وکړه ډېر کله یو سړی صدقه ورکوي وهو یرایي خلکو له ځان ښیي فقط اشرک دا شرک یې وکړه بعضې وایي ویډیو مې وکړه یو ویډیو مې وکړه اوس که دا زما ستا ویډیو خدای نخواسته دې دپاره ما ورته کوو چې دا خلکو کې مشهور شو خلک دی به که نه او زما ستا نه هدف او غرض یې که د الله د رضا لپاره نه و دا زما او ستا دا ویډیو په ما ورته باندې چې دا موږ او تاسو دا کوم چینل چې چلوو خلک یې ګوري که دې کې د الله رضا نه وي دا ما ورته باندې وبال دی قیامت کې سرچپه ما ورته باندې وبال دی نه ما ورته په دې غرض باندې کینو چې د الله دین خلکو ته ورسوو ډېر ورونه شته په خارج کې دي هغوی هلته عالم نه لري دین نه خبر نه دي نو ما ورته که دلته د سوال جواب کوو
او یا مسلمانانو ته یو مسله ښیو متوجه بله صاحب د الله د رضا لپاره غرض به څه دی پیسې خو څوک نه راکوي چله تنخوا موږ نه مقرره نه ده یو سړی وایي چې یاره چې زه خو د الله د رضا لپاره دا خبره دی خبره نه کوم چې موږ چې چا پیسو ته محتاج یو موږ له الله داسې رزق راکوي لکه مرغان بله متوجه هېڅ چا ته محتاج نه یو جناب سیرت صاحب لیکن که یو سړی چې فکر وکړي چې یاره دا سیرت صاحب چې نن خلاص کړی دی امریکا کې زه اوسېږم راشي یو 10,000 روپۍ ورته ولېږه بله چې دا دین نور هم قوي شي متوجه او یو لندن کې دی یو بل ځای کې دی جرمني کې دی دا زما په وطن کې یو دین زما د وطن نه خپرېږي بله زما د کور نه خپرېږي او ټول جهان ته رسي نو که تا سره څوک کومک په دې نیت وکړي چې الله راضي شي هغې نه الله راضي دی بله او که په دې خاطر یې وکړي چې یاره مړه چې زه خو هغې ته مطرح شمه که نه او دا خلکو ته مطرح شمه یو قسم احسان پرې وکړم دا احسان نه دی الله ته هېڅ منظور نه دی نو دې وجې نه الله فرمایي لا ینال الله لحومها ولا دماؤها او الله فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى بله خپل خیراتونه په احسان کولو باندې او په ضرر رسولو مه خرابوئ بله الله وی مثال د هغه کسانو چې هغه زما د رضا لپاره مال مصرف کوي که نه کمثل جنت بربوة دا په شان دی یو باغ دی چې په یو ډېرکۍ د خاورو نه د خاورو ډېرۍ د خاورو په ډېرۍ کې فکر دي دا بوټي ډېر ښایسته رازرغونېږي راشنه کېږي ډېر ښه ښکاري او ښایسته ښکاري که نه وایي مثال د هغه کسان چې د الله د رضا لپاره خپل مال مصرفوي داسې دی لکه یو باغ چې په ډېرکۍ باندې که نه وایي که چېرته هلته هغې ته باران ونه شي اوبه ورته ونه رسېږي فتول هغې له شبنم هم بس دی هغه شبنم پرخه چې ورته وایي که نه وایي نه پرخه چې دا پرخه ورته ورسي دا ولا کفایت کوي او مثال د هغه کسانو چې هغه مال د ریا دپاره خیرات کوي څه دپاره ریا وایي د هغې مثال داسې دی لکه یو ګټ باندې چې ګرد پروت وي او باران پرې راشي هېڅ دا ګټ څه کړي هېڅ څه ختم کړي نو هغې فایده نشته بله زه به ورونو ته یو کیسه وکړم مهرباني صاحب جناب سیرت صاحب حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهما هغه وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه واورېده خبر د اخلاص ته چې اخلاص کې څومره کارونه کېږي چې هر کله د په زړه کې اخلاص موجود وي خداوند متعال ټول مشکلات دې حل کوي ټول لارې درنه خلاصوي او ټول غمونه دې خلاصوي نجات درکوي وی پیغمبر علیه السلام نه مې واورېد چې نبي علیه السلام فرمایي چې 3 کسانو ستاسو نه مخکې زمانه کې 3 کسان روانو ستاسو نه مخکې زمانه کې 3 کسان لاره کې روان دي لار کې چې روان دي شپه پرې راغله چې شپه پرې راغله دا 3 واړه یو غار ته داخل شو یو غار نه شپې خو دې خاطر چې آبادۍ خو نه وي پخوا خو دا غارونه ډېر په کې داسې مسې چې ورته وایي اوس هم بعضې کورونه شته نو دا غار کې چې داخل شو ناګهانه دا 3 کسه دي په لار روان دي شپه پرې راغله غار ته ځکه چې څوک حیوانات هم ونه خوري که نه دا حشرات لیوان دي زمریان دي پړانګان دي ګیدړ غار ته داخل شو د خدای نظام دی د دې غار په دې خوله کې یو غوټه ګټه وه څوک وله کمره وایي څوک وله تیږه وایي څوک وله ډبره وایي دروب چې دا چې داخل شو خران دا ډبره را خوشې شوه دا ټول غار یې بند کړ غار یې بند کړ د غار خوله یې بنده کړه څو خبر هم نه دي خبر نه او مسافري داخل شو غار بند دې کسانو یو بل ته ویل چې هلکه کیسه خو رانه شوه اوس خو موږ او تاسو ته د دې تیږې نه نجات او د دې مابس ته نجات نشي راکولی مګر څوک یې راکوي راځه چې دا خپل چا د الله د رضا لپاره په اخلاص باندې عمل کړی دا خپل اخلاص باندې عمل که چا کړی راځئ الله دا وسیله کړو که په دې مو خدای اخلاص کړي ویل بیخي صحیح ده یو سړي ویلي د دوی نه د 3 کسانو نه چې خدای زما مور او پلار و مور او پلار مې او دواړه سپین ږیري و ضعیف و که نه نو زه به چې خپل اهل او مال ته به مې طعام نه ورکو اهل او مال نه دی چې ماښام به رانه د کار نه نو اول به د خپل مال د خپل مور او پلار ته شیدې ورکړي دوی به مې ماړه کړه بیا به پس هغه خپل مال ته به مې ګایم اچول او خپلو ماشومانو ته به مې رزق ورکو یو وخت ډېر لرې لاړم که فکر دی زموږ ستاسې د اطرافو کې دا خلک ځي غرونو کې لرګي راکوي بیا راوړي دا لرګو ډېر لرې پسې لاړم چې لاړم پسې چې رالم ناوخته و چې ګورم مور پلار مې وده شوي
ما چې هغه شیدې راوړي چې اوس دا مور پلار مې وڅکي. ګوره د مور پلار داسې خدمت پکار وي. شیدې مې چې مور پلار مې وڅکي هغه دواړه وده شوي خواران. دې وخت کې دا زما د اولادونه د ولږې د لاسه زما په دې خپو کې چغې وهي چې که نه چې موږ ویو موږ ته یې راکړه. اول ته مې مال ولاړ دی هغې ته مې ګایه نه ده اچولې. وایي اوس دا هم بده ګڼمه چې مور او پلار دواړه راپاڅومه. دا هم بده ګڼمه که نه چې خوب نه راپاڅوم. ګوره څومره باکیفیته اولاد. دا هم بده ګڼم چې د مور او پلار نه مخکې خپل مال ته خپل اولاد ته رزق ورکړم غذا ورکړم که نه. خو جام د شیدو مې په لاس کې دی او ساره پورې ولاړ یم. دغه ته وایي ځواني، دغه ته وایي زوی. او ولاړ یم جام مې په لاس کې دی تر څو چې سهار کې دوی راپاڅېد خوب یې پوره شو نو اول یې مور او پلار ته شیدې ورکړې که نه. او پس د هغې نه بیا نور دغه مال اولاد ته شیدې ورکړې. الله پاکه که دا عمل موږ ستا د رضا لپاره ما ستا د رضا لپاره کړی دا ټکي د خو خلاص که دا خوله دې راباندې غار بنده کړې ده بندیان یو که نه. یو دم کش دا تیږه څه شوه وخوځېده. د الله د قدرت دی دا وخوځېده رڼا پکې پیدا شوه. خو دا درې ونه خو بیا هم وتې نشته نه ځکه لږ سورې پکې پیدا شوه. او بل ته لنډیواله کار برابر شو که تا کوم نیک عمل کړی په اخلاص دې کړی اوس یې الله ته وړاندې که چې خداوند متعال هغه ستا دا زموږ دا مشکل نه خلاص کړي. هغه ویل خدای پاکه زما د کاکا لور وه او سخت پې مینو ما محبت ډېر خراب شی دی. نو محبت سړی د څه کوي د کار یې وباسي. جناب سیرت صاحب وایي زما د کاکا لور وه او په ده باندې سخت مینو ما داسې مینو لکه څنګه چې د عاشقان په مشقو مینې. وایي دوی باندې وچکالي راغله. وچکالي نه ما پسې راغله چې زمونږ په کور کې مشکل دی ما ته لږې پیسې راکړه. وایي ما په یو شرط در کومه چې زما حاجت پوره کړي زما د نفس حاجت پوره کړي. یعنې ما سره بدفعلي او عملي بدعملي وکړي. وایي هغې انکار وکړ چې دا کار نشم کولی. څومره نیکه بیبي وه نه کوم. وایي داسې وچکالي پرې راغله چې دا خلک ډېر غریب شو او ما سره پیسې وي. ما پسې بیا هم دغه جلکۍ راغله همدغه جلۍ بیا ما پسې دا کاکا لور مې بیا راغله. وایي ما ته ویلې چې ډېر مشکل سره مخ یو پیسې راکړه. وایي ما زما پخوانی شرط دی که زما د نفس حاجت پوره کولی شي نو پیسې در کومه. دا فقر ډېر خراب شی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي کاد الفقر ان یکون کفره. ډېر کله چې فقر انسان کفر ته نږدې کوي که نه. الله موږ تاسو دې فقر نه وساتي. نو وایي چې هغې ماته ویل چې څه غواړې څه چې غواړې که نه هغه خپله وکړه خو ما له پیسې راکړه. وایي ما 120 روپۍ د سپینو زرو پیسې هغې وخت کې که نه دا مې دې جلۍ ته ورکړې. خو په دې شرط مې ورکړې چې زما حاجت په پوره کې. وایي بیخي صحیح ده. حدیث کې راځي وایي هر کله چې زه د ده د 4 اندامونو په مابین کې کېناستم ګوره 4 اندامونو مابین کې کېناستم وایي دا جلۍ هم ډېره پاکه جلۍ وه. وایي ما چې اتق الله ما ته الله نه ویرېږه الله نه ویرېږه که نه. ځکه دا ته چې دا خو د بل چا حق دی. دا مهر مه ماتوه مګر په خپل حق یې مات کړه. یعنې اول ما سره که نکاح وکړه بیا پس هغې نه که بدعملي کې که نه نو هغه بدعملي کې نه شمارل کېږي. دې نه ځان وساته. هلک وایي خدای پاکه زه ستا نه وېرېدم ستا نه وېرېدم دا عمل مې ستا د رضا لپاره پرېښوده پیسې مې بېرته ورکړې دا پیسې هم ستا شوې او بدعملي مې پرېښوده. دواړه ښه نیکانو لکانو هلک نیک هلک او نیکه جلۍ که نه. وایي هغه کار مې پرېښوده نو که خدای دا کار ما ستا د رضا لپاره پرېښی که نه نو ما د دې تیږې نه خلاص کړي. دا تیږه موږ یو کروش چې تیږه اندر وښویه شو لیکن بیا هم دا 3 واړه راوتې نه شي. بل ته ویل واشنا که
که تا کوم عمل کړی د الله د رضا دپاره بله او اخلاص دې کړی اخلاص متوجي او نو ته داسې کار وکړه ته مې عمل الله ته پیش کړه که نه ستا نوبت دی یو عمل خو ستا نوبت دی هغه ویل خدای پاکه زه مزدوران مې ونیول مزدوران مې ونیول په دې ټولو مزدورانو ته مې خپل حق ورکړ یو پکې پاتې شو بله هغه هم داسې لاړ په خپله خپل حق یې مانه ونه غوښته د هغې دا حق چې دی ما جمع کو که نه هغې نه ډېر مالونه هغې نه اوښان او هغې نه غواګانې او پسونه ټول نه دی دا مې په تجارت پې شروع کړه بله ډېر شو چې ډېر شو ډېر زمانه وروسته دا سړی بیا راغی دا یې مزدور نه چا چې مزدوري کړې چا چې یو ورځ مزدوري ما سره پاتې یو ورځ مزدوري ما سره پاتې و بیا راغی وایي ما ته ویل چې اشنا زما د یوې ورځې مزدوري راکړه وایي ما دا غونډ او خان چې ګوري او دا غواګانې چې ګوري او دا پسونه چې ګوري دا ټول ستا مزدوري ده وړه وایي هغې ما ته چې ما پرې رشخند مه کوه ما پرې ګپ مه لګوه پوه نه شوې ما د یوې ورځې مزدوري کړې ده وایي ما ویل دا تا له ما جمع کړي که نه نو الله پاکه دغه سړی چې و دغه کوم مزدور چې و وایي دې دا کار ونه کړه چې که نه یو ماله پرېږدي غونډې مخکې کړه غونډې غواګانې اوښان او پسونه ټول نه دي ټول یې روان کړه وایي چې روان ټول یې ویوړه نو خدای پاکه که ما دا عمل ستا د رضا دپاره کړی په اخلاص مې کړی د عمل کې مې اخلاص وي او ستا رضا پکې که نه اخلاص همدې له وایي چې عمل قول ستا چا دپاره وي الله د رضا خالص الله دپاره آفرین نو وایي دې وخت کې نو خدای که دا کار ستا د رضا لپاره کړی دا تی که منه لرې کړي دا د غار خوله خلاصه کړي یو دروب چې ترې ګزاره شو دومره نیک اخلاص دومره برکت لري متوجي بله چې که ګزاره شو دا درې لاړ خپل مخه روان شو خپل ځای ته چې کومه اراده وه دا د اخلاص برکت دی وایي که د ځمکې نه اسمان ته ختل ګران دي دا سفر په یو ګام دی د اخلاص که نه نو زموږ اعمال افعال اقوال احوال ټول د الله د خپل عظیم رضا لپاره وګرځوي نو کار به برابر شي جناب سیرت صاحب اخلاص باره کې مې څو خبرې وکړې خداوند متعال دی حدیث ډېر دی په دې کې او ډېر ایتونه هم دي دا چې زموږ استاد چې برنامه هم کموي او بیا خلک خواران ډېره فورېدلو له وزګار نه وي دی بل شي ته وزګاري متوجي کرکټ خو ګوري که نه چې وله کینې سال نه چې وله هغه سپین ږیری نه وي سپین ږیري بوډۍ زړه بوډۍ هغه چې کرکټ ته کینې قسم ماښام ستړی کېږي نه لمونځ هم هله پرېږدي لیکن زړه نه تنګېږي کله چې د ډمپ او ډوب برنامه وي پوه شي دروز هغې ته ولا کې ښځه خفوي ولا کې ورته نر خفوي نه وله سپین ږیری خفه کېږي پوه نه شوي هغه وله سر کېږدي لمونځ که داسې همداسې ورته ناست چې حتی چې سر وله په بالغ کېږدي ساره پورې ورته ناست خو که دریم برنامه پرې لږ اوږده شي مړه وایي دا څومره اوږده برنامه ده دا خو یو ساعت ده که نه نو ته ګوره اخلاص که درکړي دیني برنامې اوره چې خدای پاک دین نه خبر شي او هغه اوږد عمر چې په میلیارداو کاله عمر دی 50,000 کاله د قیمت یو ورځ ده چې هغه ځان له اسانول غواړي نو اخلاص ځان کې پیدا کړه خپل عمل کې اخلاص پیدا کړه په خپل قول کې اخلاص پیدا کړه په خپله معامله کې دا خلک سره چې معاملو کې خراب دي ډېر خلک داسې دي چې ښه منځونه کوي او تسبیح اړوه او روجې نیسه پوه نه شوې په چې معامله دې ورسره راله او پیسې دې ورکړې بیا نه درکوي بیا ولا کې درکړي پوه نه شوې معامله کې خراب دی دین چې دی دا ګوره دین ځان ته دا مونځ نه دی ځان ته دا نفلي روجې نه دي نفلي منځونه نه دي نفلي صدقې اخلاص تا هغه دی چې چا مسلمان سره د معامله راله هغه معامله کې ورسره خیانت مه کوه هغه خپل وخت باندې خپله معامله به پوره کړه نو کار به دې جوړي او دا بزرګین ده چې روجې نیسه او تسبیح اړوه که نه او چې مهربانه تهجد کوه او منځونه کوه نه معامله کې صحیح شه چې معامله کې صحیح شي ژوند په هر عمل کې باید اخلاص شي اخلاص نو الله دې موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي ټول ورونو کې ټول مسلمانانو کې الله دې اخلاص پیدا صحابه ولې الله ته ګرانو ولې پیغمبر علیه السلام ته ګرانو د خدای پیغمبر ولې الله ته ګرانو عمل ټول د اخلاص الله د هغو طریقې زمونږ استاد په وجود کې عملي کړي ډېره مننه امین ډېره مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې دي له تاسو مننه کوم دا خوشحاله وکړم ګرانو لیدونکو له تاسو هم مننه او دا وه زموږ د اخلاص په اړه خپرونه سره دی چې په دې موضوع کې نو ډېرې خپرونې کېږي خو کوشش کوو چې لنډ معلومات تاسو قدرمن لیدونکو ته در وړاندې کړو
تر څو څه ناڅه په هغه د موضوع په اهمیت او ارزښت او چې په ژوند کې پیاده کول څومره ضروري دي په دې باندې موږ او تاسو پوه شو. کوشش به وکړو چې هغه موضوعات ته موږ لومړیتوب ورکړو چې په ژوند کې اشد ضرورت یې، ورپسې دین خو داسې دی چې هره برخه د مسلمان دپاره ضرور او ضرورت دی. انشاءالله کوشش به کوو چې ټول موضوعات تاسو قدرمن لیدونکو ته وړاندې کړو. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.